حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمه الله چې د حضرت شقیق بلخی رحمه الله یو خاص شاګرد دی. یو ځل د شقیق بلخی رحمه الله ورته فرمایي چې حاتم اعظم ستا له ما سره څومره موده وشوه چې ته له ما سره شاګرد یې مرید یې څونه زمانه دې کېږي؟ وایي درود دېرش کاله. وایي ای شیخ ای استاز ما ستا سره درود دېرش کاله زمانه پر شاغ ورته وایي په دې درود دېرش کاله کې تا څه شي زده کړل؟ حاتم اعظم رحم الله ته شقیق بلخی رحم الله ورته فرمایي. حاتم اعظم رحم الله عرض ورته وکړي، ورته ویل چې استاز ما په دې درود دېرش کاله کې له تا څه یو اته مسلې زده کړې دي، اته خبرې مې زده کړې دي، اته ټکي مې زده کړي دي. ورته اته هغه ورته وایي انا لله و انا الیه راجعون. په دې دومره طویل مدت کې، په دې دومره اوږده زمانه کې فقط د اتو خبرو زده کول د خو تعالی زما د عمر ضایع کړی دي، د خپل عمر دې خانه ور خرابه کړې ده. حاتم اعظم رحم الله ورته فرمایي چې استاد دروغ خو نه درته وایم، همدغه اته خبرې مې زده کړې دي خو خاص خبرې دي. وشا کومې خاص راویښې؟ ورته وایي اوله وایي ما په دغه شاګردي کې تاسو یوه دا خبره زده کړله ای استاز ما ټول مخلوق ته وکتل، هر څوک د یو چا په محبت کې مبتلا دي. چا سره د ښځې محبت دی، ښایسته ښځې د ښایسته کور ولایت، د چا سره د اولاد محبت دی، ښایسته د زمریانو په شکل اولادونه دي، د چا سره د مال محبت دی، صاحب مشورمان دي، جیدادونه دي، بنګلې دي، مثال درته هم کنه، د چا سره د احبابو د دوستانو محبت دی، د چا سره څه د چا سره څه. لیکن ما چې وکتل د دې فاني او عارضي زندګۍ د تېرېدلو وروسته هر څوک له خپل محبوبه جلا کېږي او محبوب له دې سړي څخه جلا کېږي. خاوند سره ښځه نه ځي، ښځې سره خاوند چې هر څونه یې ورسره مینه محبت هر څونه په ناز و نخرو یې ژوند دي نه ځي ورسره جلا کېږي. چې یو قبر ته ولاړ سي بل ته بیلی شي، بل ځینې جدا کېږي. له دې وجې ما دی شی انتخاب کړی چې هغه له ما ځنه جلا کېږي، چې به ما او هغه سره ملګري یو، که په ژوند و که په مرګ و، که توره تیاره وه که سپر و که حضر و، زه وم هغه یې. وایي دی شی ما د خدای د قرآن څخه دا زده کړی چې هغه نیکي ده. ما ته دین دا راوښول چې هغه نیک عمل دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک فرمایي د هر سړي سره د مرګ ما بعد درې شیان ځي، دوه دانې واپس راځي، یو ورسره ملګری دی. بل مثال یې صحابو ته ورکړی دی چې یو درې ورونه دي یا دې درې دوستان دي، دا یو ته وایه چې زه ځم په سفر باندې ته څه مرسته کولی شې؟ هغه ورور زه خو د شټا په در سره ولاړ شم. بسان چې درېږي بسانو چوک، مونیان چې درېږي کوټې اډه، ټکسي اډه، ټکسي سټینډ، مثال درته هم که نه هلته هر ځای چې پاکم دې ځای پورې خو زه سره تللی شم، نور زه خپله مصروفه یم. دوی یو ورور ته وایي چې وروره ته څه کولی شې؟ دوست وایي ته څه کولی شې؟ هغه ورته ورور چې در دا کور د دروازې پورې در سره تللی شم، نور اخوا ته چې په مخه شه. دریم ته وایي چې ته څه کولی شې؟ دوست ملګري ته هغه وروره زما بې تا ژوند نه کېږي، چېرته چې ته یې هلته به زه یم، که پر تا خوشحالي وه پر ما دیم یو، که پر تا پریشاني وه پر ما دیم. وایي کوم یو په دې درې کې ښه دی؟ وایي هغه چې در ځای در سره ملګري، په خوشحالي وه په پریشاني کې در سره ملګري. ورته ای صحابه کرامو هغه دوه دانې چې دي، یو مال دی د سترګو د پټېدلو څخه در مرګ او در زکندن په ټیم کې د تعلق ته سره کېږي. دویم چې دي قریبان دي درې پورې به سره ولاړ شي. دریم د خپل عمل د لارې مل دی، که دې ښه کړي وه که دې بد. نو دلته حاتم اعظم رحم الله د خپل استاذ ته ویل چې ای استاذه دروغ نه درته وایم، یو مې دا ټکی په دې درود دېرش کاله زندګي کې زده کړي چې نیکي راګوره، ښه کوه، ښه به دې د ښو ملي، ښه به دې لاس نسي. بس د دنیا پاته ده، زندگی ځینې پاته ده، موږ ته یې ځینې تلونکي یو، اسباب راڅه پاته کېږي، کور جیداد راڅه پاته کېږي. رسولان مبارک فرمایي په دنیا کې ستا هغه څه دي چې یا دې وخوړل، یا دې زاړه کړل، وا دې غوښتل په پښه دې کړل، یا دې در ځان مخکې کړل، نور پاته ده، نور پاته ده. در ځان مخکې دا معنا چې صدقه او خیرات دې پکې وکړي. اول زکات دی، ورپسې واجب صدقات دي، ورپسې خیرات دي، ورپسې دغه نه وروسته وقف دی. سړی د آخرت یو سب کې برابر کی وقف
دغه شی د عام مسلمانانو د پیدې لپاره دی. برمه مې وکښله، کوهی مې وکښې، لار او پل مې جوړ کړ. افسوس دغه انسانانو په حال باندې چې زور د پیسو یې در ډولو در سازو در سورنا اوسي، در نامو در شهرت در ډوډۍ اوسي. 100 بار افسوس. دومه خبره وای دا مې زده کړې ده ای استاذ، وای ما د خدای په کلام کې دا آیات بار بار لیدلې دي. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. د خدای اعلان دی په قران کې، د الله په عظیم کتاب کې، د الله په سپېڅلي کتاب کې، لا هر څه چې قدر زیاتی دا د الله وینا د چې کوم سړی خپل نفس د هوا او د نفسي خواهشاتو د بدو د بیکار سره وګرځوي، د خدای د ویری د دې سړی ټکانه به جنت. ما دا ځان تکشې شول چې حساب کتاب خامخا درته ګوري، ورځي روان یې هم لا صاحب. نو ما دا خو د دې چې غوزه نه سم خلاصې دی، نو خواهش مې را کنټرول کړي چې بس هغه ضرورتو باندې مې گزاره ده، هغه ضرورتونه پرستی بالا به زه خولې چپېږدم چې درڅو د جنت ځای مې نصیب سي، جنت الله راکړي. دنیا خو سیم پاته ده. ما دا منلې ده چې الله ارشاد حق دی، ما دا منلې ده چې زه د خدای په حضور کې پیښیږم، ما دا منلې ده چې له ما سره یو وخت حساب کتاب کېږي. نو بس خواهشات مو ترک ول، ضرورتونه مې بس پوره دي، بس نور مې د خدای پاک جل شانه سره د خواهشات په بدله کې د جنت د وصول کوشش وکړې دي. نه غواړم چې جنت پر دې خبر وبیلم چې نن د زړه دا بڑا صبح سارمانه پر کو نن دا نن ډول ته غورځه شالیلا ورته غورځو. مثال درته هم کنه، نن دا ال تبي نصیب کیږي ځنه. و اما من خاف مقام ربه، چې څوک بیردي د خدای په حضور کې د درېدلو د حساب کتاب سم. ونهى نفس عن الهوى، نفس خو ډیر څه غواړي او دا نفس یې رامنه کوي چې د جماعت غم کوه، جماعت ته ځه، ډول ته مه غورځه. فإن الجنة هي المأوى. الله وی د دغسې خلکو بیا ځای جنت دی. مرګ حقیقت دی که نه دی، مرګ راځي که نه راځي، حساب کتاب هم دغسې راواخله. دغه خبرې دی یؤمنون بالغیب چې موږ په غیب ایمان ورباندې راوړي دي. ای استاذه درېیمه خبره ما دا ومنله، ما دنیا کې وکتل د هر چا په نیست یو قیمتي شی وي، هغه د هغو ډیر زیات خیال ساتي چې کوم شی خوښي په ډیر احتیاط باندې د هغو سره ژوند کوي، گزاره ورسره کوي، په ډیر احتیاط یې ږدي ور اخلي، د هغو ډیر حفاظت کوي، ډیر پام ورباندې کوي، ای پر اڅرخي دی طواف ورباندې کوي. ای استاذ ما چې د خدای کلام ته وکتل، ما ستا سره په دې 2 کاله زندگی کې دا ټکي زده کړي دي. ما عندکم ينفد وما عند الله باق. ای ته په خپل په دې ژوند کې عریضیه، ستا سره چې دي ټول ختم کیږي، د الله سره چې دي هغه به باقي. مال چې په ګوتو راسي زه الته ځان لا جمع کوم، هغه زما حقیقي بخچه ده، هغه به زمای، بس هغه به د نفسي په ورځم زمای، د مرګ ما بعد بم زمای، چې زه د الله رب العزت رضا لپاره څه وکړم. عمر فاروق رضی الله تعالی نبی کریم علیه السلام ترالی چې زه غواړم چې ما ته د دې باغ بدله په قیامت او په آخرت کې راکول سي. رسول الله بارک تو پر وقف بیا وقف کړی، بیا څه په وکړي. نو دوی ما عندکم ينفد وما عند الله باق. په دې پیکانو باندې د کوټو مخه تاوزي، په دې رقم بنگلو باندې، په دې کوټي، په دې پرشو، په دې کړکۍ، په دې هیڅ مخه تاوزي. مش په خپل ار یو انسان په دې دنیا کې اړیزه دي، دا نه دستا، دا د لاس نه نس، د لاس نیولو بل څه دي. ما عند الله باق، څه چې د خدای په لار کې ولګول هغه بدرته. نو ما دا خبره زده کړله چې ما له څه پیات راسي د دې آیات د وجې چې زما سره څه د زیاتوب شي راسي، د ضرورت څه زیاتوب، نو زه چې بیا خاص کر چې زما ډیر خوښ شي، زه هغه د الله د رضا په لار کې ولګوم. د صحابه کرامو تاریخ تاسو وګورئ، صحابه کرامو تاریخ لږ سبق انسان ته ورکوي. څلورمه خبره ما دا زده کړله، ما ټول دنیا چې وکتله، د چا د مال پر طرف باندې سترګې، د چا د عزت او د چا د خپل لویي، د چا د شرافت، د چا د چشه، څوک فخر، څوک څه کوي، هغه په هغه پسې کوشش کوي.
وی ما وکتل ان اکرم عند الله اتقاکم د خدای په نيز باندې تقوادار حالت عزتمن د قیامت په ورځ به کامیاب تقواداري د مرګ سم آباد به کامیابی د تقواداري د جهنم څخه خلاصي به د تقواداري پل صراط به تیرېدل د تقواداري حساب کتاب به کامیابی د تقواداري وی ما تقوا اختیار کړ پنځم وی ما وکتل وخلکو ته چې خلک یو پر بل باندې لوعن توعن عیب ویل غیبتونه کول او دا کول او دا کول دا کوي وی وجه د دې ماته دا معلومه سول دا پنځمه خبره ده چې دا د دې د یو د بل سره حسد دی د مال د وجه سره حسد دی د بل سره وی ما چې د خدای کلام ته وکتل د خدای په کلام کې رب اعلان کوي نحنو قسمنا بینهم معیشتکم دا معیشتهم دا ژوند ما تقسیم کړی دی څوک مالدار څوک فقیر څوک غریب وی ما بالکل د ځان صدا خبره وکړه دا د خدای پاک تقسیم دی خدای دا نظام چلی ګرد نظام الله چلی نو که ګرد سرمایدار وي کار بچا کولی مثال درته په ژوند کې امتحان د یو سرمایدار سی بل مسکین سی بل غریب سی بل څه په وس کنه یو بیا اولاد دی بل بیا اولادمن دی بل بیا څه دی بل بیا څه دی نو ما بیا په دې تقسیم باندې د خدای رضا وشول چې لای زدي بندایم چې ما پیسې او نصیب کې څه کړی زما پر هغه باندې امین دی امین دا زما د استعداد لوړ دي دا زما د عملو ډیر لوړ دي ما د خلکو سره حسد کول پرې شول د ټول مخلوق سره به تعلق سولم ما دا و پیژندل چې روزي دا ورکول دا د الله کار دی دا د الله په قبضه کې څه غواړم د خدای غواړم چا د نعمت باندې نس وزم د چا په عزت باندې وزم شپږمه خبره ما دا وکتل ما په دنیا کې وکتل د هر چا د یو بل چا سره خامخا یو توړ پوړ یو دشمنستا ما چې په قرآن غور وکي ما چې دا 22 کاله او 23 کاله زندگی سره تیر کله اصل کې د انسان دشمن شیطان او نه پستی ان شیطان لکم عدو مبین پتخذوه عدو بس ما غ دشمن جوړ کی بس ما دا غو سره خپل دغه چلونه د هغه کارنامې دغه په یدلو باندې ځان پوکول ما پوکړل چې ترڅو ټیچری می دا دشمن خطا نه باسي دوکه مې نه کی د هلاکت کندې ته ورګزار نه کی او زه د دې څه د بل چا دشمنی ته یقین خلاص نه و خبره ما دا وکړل ټول مخلوق د روړی په طلب کې دي ټول مخلوق د دې وجه ذلیل دي د دې وجه چې باز ناجایز خبرو تلاس هچی ما چې په قران باندې غور وکي په قران کې وي ما من دابتن په الارض الا لله رزقها الله وي تا خپل کوشش کوه نور دې د رزق ذمہوار زم د حلال وبم خیال ساتي د حرام وبم خیال ساتي ناجایز بنه کوي غلا بنه کوي رشوت بنه کوي لدی وجه د خپل کوشش ورسته ما په اطمینان ژوندۍ زتیرو خپل بندگی کوشش کوم چې څوک بډړی کوي څوک په دکانداري کوي څوک بچ کې نور د رزق ذمہوار الله دی حتم ما وکتل چې د ټول مخلوق پر یو څه نه یو څه باندې اعتماد او باور وسای د چا پر خپل دکانداري باندې چا په ټیلرانو باندې چا په علم د چا پر خپل پوهه او نجاری باندې د چا په چش وما چې وکتل ومن يتوکل علی الله فهو حسبه د توکل او د اعتماد او د بروسې لایق یوازې الله دی وما بروسه په الله وتړل چې خدای به دې چلهي خدای به دې ساتي الله به دې حفاظت کوي الله به دې هر څه درکوي دا هر څه د صرف یو اسباب دي که څوک ټیلر لري که څوک زمینداری لري که څوک سره د دې زتیر سلام دا هته خبرې مال تاسو په دې درودش کال ژوندۍ کې دې زده کړې دي وی شقیق بلخی رحمه الله چې استاد دې غور تل چې د الله بنده دا خواته نه دي والله په دې خاطو خبرو چې څوک عمل وکي دا غو عمل په قران رالي دا غو عمل په انجیل رالي دا غو عمل په تورات رالي دا غو عمل په زبور باندې رالي په څلورو کتابو کې کومې خبرې دي په ټوله عمل رالي یوازې اته خبرې نه دي که څوک دا زندگی ډانچه په دې اتو خبرو کې واچي الله رب العزت عمر تاسو ته د دغه شو خبرو باندې د عمل کولو د زندگی تیرولو توفیق نصیب کړي.